تر اوسه پورې مو د ژوند درنې درنې مسلې واړولې راواړولې. د کومې ورځې نه چې آدم له قدرت هوش ورکړی دی، دا سوالونه د هغې ورځې را روان دي. هر سړی ورله د خپل طاقت او پوهې په مناسبت جوابونه ګوري. انسان سره د هر سوال جواب شته، ولې د مرګ جواب نه لري. د جهان اکثري فلسفي او ټول مذهبونه د اسرائیل شهنشاهیت برخلاف بغاوت دي. ټول د دغې تورې کندې نه تښتي. څوک یو ګز، څوک یو میل او څوک زر میله. څوک د غوزي چغې ووهي لکه ما چې په ځوانۍ کې یوه ورځ وهلې وه. چغې وهي اجل ملا ته اورې که نه اورې. چغې وهي اجل ملا ته اورې که نه اورې. تشه خاوره نه دی غني، څنګه به شي خاورې. او یا بله ورځ چې د لحد په تور درز مې د مستۍ سور شال خور کړی و. مرګی دې راشي چې کلی وس وي. مرګی دې راشي چې کلی وس وي. ګل به مې لاس کې وي او یا به اس وي. یا به ټوپک وي یا به قلم وي. ډوب به خندا کې د دنیا غم وي. په څه مو بخت وي دومره به بس وي. مرګی دې راشي چې کلی وس وي. ولې آخر سړی ستړی شي او دا ومني چې جام کې ګوټ ګوټ شراب کمیږي. سپرلی خلاصیږي ګلاب کمیږي. رڼا د شمع کې د سحر نور راغی. کور د بلبلو ته نوم د باتور راغی. ستار کې شرنګ هغه د ماښام نشته دی. ستار کې شرنګ هغه د ماښام نشته دی. سرور په سترګو کې د خیام نشته دی. د ښکلي نه ښکلې، د مست نه مست، د سور نه سور ګل آخر خپلې حیرانې او غمجنې سترګې د خزان یخو بیرحمو بادونو ته پورته کړي او د خپل ژوند د شروع او خلاصېدو تپوس ترې وکړي. او دغې ته وایو موږ فلسفه. زه مرګ یوه ورځ په مخه کړی وم او د خپلې مور د سینې نه یې د خاورو هغې ډېرې له بوتلم، کوم ځای چې په یو دشت او بیابان کې د هغې اډوکې پراته وو. ما چار چاپېره وکتل، ستغ برق، سره خاوره او شنه کانې وو. دلته نه د ګلونو چمن وو نه د بلبلو باغ. د دې د بدرنګۍ په سمندر کې د حسن یوه قطره هم نه وه. زه د خاورې د یو ډېرې خوا کې ودرېدم. یوه ماته شنه خازه وه. 20 کاڼي ښکته پراته وو. نورې ټولې وچې تږې وږې خاورې وې. مرګ هم راورسېد او شاته مې د اسمان اوچت ولاړ. خو ما سر اوچت که او د مرګ خالق ته مې ووې. زه د هغې لال، زه د هغې د سترګو تور ومه.
زه د هغې لال زه د هغې د سترګو تور ومه زه به د هغې په سینه تل وده نسکور ومه اوس یې ښکته ښکته د مزار کاڼو ته ګورمه خاوره کې هغه ده چې زه د زړه هلال ومه خاوره کې هغه ده چې زه د زړه هلال ومه هغه لال شو خاورې چې زه وړوکی لال ومه